بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری داسې پوښتنه کړې ده چې هغه مسلمان چې صاحب النصاب وي وضحیه ور باندې واجب وي، ټول شرایط وجوب د وضحیه د متوجي وي، بیا هم د خپل ځان د پاره وضحیه نه کوي، د خپل مرشوي پلار د پاره یا یو بل مرده د پاره قرباني کوي او خپل ځان په نامه باندې دا قرباني نه کوي. دغه مسلمان چې کله د خپل مړي د طرف نه تبرعان کومه قرباني وکړله، د زمینه واجب قرباني په دغه قرباني سره ساقط شوله او که په د باندې وجوب برقرار پاتې ده. فقهای کرامو د عبارتونو نه داسې معلومیږي چې د چا په ذمه باندې وجوب د قرباني و، قرباني په د باندې واجب و، مالدار و، بیا هم د خپل ځان د پاره قرباني نه کوله بلکې د یو مرحوم مرشوي شخص په نامه باندې قرباني وکړله، د دې شخص د دغه مسلمان د زمینه واجب قرباني هم ساقط شوله. د دې د پاره عبارتونه د فقهای کرامو دادي وَإِن تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ لَهُ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالصَّوَابُ لِلْمَيِّتِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَى الذَّابِحِ وَاحِدًا سَقَطَتْ عَنْهُ أُضْحِيَّتُهُ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ. شامی جلد نهم 484 صفحې د فقهاو د عبارت نه دا خبره ثابت شوله چې وضحیه د دنه ساقط ده، ملک د ده، اجر او ثواب به مړی ته هم ورسیږي. د دې مسلې په باره کې د بزازیه عبارت هم دارنګ نقل شوی ده والاجر للمیت والملک للذابح. فتاوا کفایت المفتی، مفتی اعظم پاک و هند، آغا په اتم جلد 223 نمبر صفحه کې په دغه خبره باندې وضاحت کړی دی. لنډه دا چې د دغه مسلمان د زمینه واجب قرباني ساقط شوی ده او د بزازی عبارت او د نورو فقهای کرامو عبارت چې والاجر للمیت والملک للذابح د دغه الفاظونه ثابتېږي چې د دغه مسلمان په ذمه باندې واجب قرباني برقرار نه ده، وجوب ترنه ساقط شولو، مړی تبام الله پاک اجر ورسي او د زمینه واجب قرباني هم ساقطه شوله.